الله هلکه څو قسم واخېسته دا هم په شل کسه واخېسته ډېره ګرانه وه ته خدای هم غرق نه که بیماره یې دا ژبه مې بوتلې وه مړه یو شلو کسانو خو رانه تپوس وکړو زموږ پښتنو کې دا کار چې هر چا په کار کې کاري دا رنیسه کې یو درې د خېږم نو په ګاډي کې یې بولک چې بیماره ده دې کې ستا څه کار دی که زه په ګاډي کې بوځم او که زه په اوږه وړم بچه وکړه انسانه ورګه دا به څه وشو نه دا د خرڅ نه ده باچا صاحب ښه مړه پسو نه ده اتي سر واخېسته مړه موږ یې د خرڅ نه ده خدای هم غرق نه کړې ښکارېږي مړه ښکارېږي د اتي سر مړه بل کار هم نه شته هر چا په کار کې به هم کار هغه وایه که ځینې دا کوپړې دې در ماتوم ملګري صاحب وعلیکم سلام دا ولې ځي دا به دغه دی دا دې به څو واخېستو دا نه دا دغه دی دا دغه دی که نه لکه مسلمانه د ګرمۍ نه دې مړ کړو خدای دې ستا بیخونه باسي او زمانه دې پټ دا څاروی څنګه اخېستې خو دا راته په څو دې واخېست هله پروردګاره ده لکه دې ورکړي یاده که خدای هم پالوا ماړه که دا شلم کس ته یو وی په څو دې واخېست او بل وی په څو دې واخېست خدای هم پالوا ماړه که یا بیډینګ چپه نه شه دا خو زما څاروی دی خاص نه نه بېبې راکو وی ډاکټر نه یې بوځه وی بیمار دی وایي ورته وایي ګاډی ولې که اخره کې پرې دا شال واچو چې بایسو کېني نه دې د وجې د دې د وجې او زه خیر اوس خو راته ووایي په څو دې واخېست لکه هم د څاروی د خرڅ نه دی که نه بیا په څو دې واخېستو که نه ځین د خرڅ نه دی که نه بېایمان انسانه زه صحیح تاسو دغه دی که دوباره دې بیا جواب راکړو ښه به نه وي ووایه لکه مړه صاحب دې راته ووایه که په څو دې واخېست خو دې دې باسه ورته په څو دې واخېست هلکه زه نه پاتې کېږم او ته یې کور ته بوځه اکا ای زویه څومره خوراک خو که مې په ځان کړی او مسلمانه خان بابا سره مې ډګره واله السلام علیکم وعلیکم السلام ملګري دا څاروي د خرڅ دي نه دا خو ما نسترحال نه راوستي دي فلم له اوس به فلم سین شروع کېږي د خرڅ دي که نه الله بنیادمه کتی شم که نه وګوره کتو پیسې نه الو دا خو ډېر کش نه دي یاره نه مسلمانه دا خواشي دی ته ورته وګوره دلته خو 3.5 منه غوښه ده دا داسې دی نه راشې دا د اتي نه یې بس اتي ته به پر قابو دی دکې به 4 منه غوښه وي او چې ته خاوري دی که نه دا څاروی ووایه یاره موږ به یې 4 کسانو په شریک یو دا د 5 کسانو دی ماله دا وګوره دغه سکه واو ماشه مه کوه د دې ریټ څه دی یار د دې خو ریټ بس چک اور شاړ څه وګوره ګورم یې ماشاءالله غاښونه تاوان کې رانې ښکر دې دبو ښکر دې دې وغورځو خانه دا زه بېرته وسلم یاره لکه دې خدای دې ستا بېخو بدله خو دې ورلګولې ما کوم دې ته ورلګولې بېماره انسانه څاروي نه دې ښکر مات کړو ظلم دې وکړو د ظلم انتها دې وکړه په لته دې ته ښکر والی ایمان په ځای به ګوته نه ږدو څاروی اخلي داسې ما وغورځوو نو داسې چا وغورځوو ما وغورځوو لته دې ورنه کړو به ایمان انسان دا خو تا ظلم وکړو دونه بربریت څوک کوي مړه دا تا چې کوم وکړو ته مسلمان یې ته خود مسلمان یم یوسف جان نه پسې راولم چې ویډیو در باندې وکړي او دا دک درد د دې نورو ځناورو دا ټول د یوان ته مخې ته کښېني دا وګوره څاروی خو دې تباه برباد کړو ته دې خواشه تباهي دې ساعت مې وکړه یار دا خو زه نه الم دا خو اوس په تا در تین دی تاوان کې خو راغلی ښانه دا خو ما را تین دی خو تا کوم کار کړی ګوره دا خو د مسلمانۍ نه دی یار نه وروره ما هېڅ کار نه دی کړی دا ښکري دي وروره ما فرعون د خپل وخت ډېر غټ ظالم و ما چېرته هم څاروي دا نقلي ښکر نه دي لګولی
سلام سړی مشي سړی مشي دا داسې خفه نه شې نه نه هېڅ خبره نه ده هېڅ خبره نه ده خان ښایي که نه خیر دی باچا صاحب دا څاروی د خرڅ دی د څه لپاره اخلي قربانۍ دپاره لم دا څاروی راله راکړه دا نه 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 وروره هغه یو او دا په دې دواړو قرباني نه کېږي او دا یو چې کوم دی په دې باندې قرباني کېږي ځکه چې د ده ټایم برابر دی دا لا کشران دي لکه په دې دوو نه کېږي نه 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 واړه یاره نو هلته خو د دې نه واړه وو کس ما دې دا څلورو کالو دي په دې قرباني کېږي خو زما طبیعت ته پرې نه وته نه نه ګوره اوس موږ خو داسې نه شو کولی که نه زما خو څاروي دي ما خو خرڅ له راوستي ځان دې خلاصوم به چې ته به یې رمنځر خرڅ کړم چې او کېږي بې تاسو په دې قسمو نه پوهېږئ زه خو مسلمان یم ورور یار ډېره ده یار ډېر زبردست یار په پیل ځل ما داسې سړی ولیدو چې هغه ما ته وویل چې په دې څاروي باندې قرباني نه کېږي یعنې چېرته م ورغلی وم ما ته کاکا وایي دا د څلورو کالو دی څوک راته وایي مشته وایي دا د دوو کالو نه 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 هغه پکې مسلماني دی خبره نه په څو را کړي تا ستا په څوک واخلي بس خبره ورته کوه ده دا به دی رانه په اتیا باندې غوښتی دی پوه شوې خو چې ته ډېر کړېدلی په پېنځه اویا به یې دله درکړم اخرانې ښه ومې ده ښه ومې او راشه ګاډي راځي پیسې به درکړه